افغانستان د موجوده واکمني رسمیت پیژندنه تاوان یې چاته رسي ګټه څوک کوي؟ تاوان بلې ستا افغانان په دې کې زیانباره کېږي او اسلامي امارت په لومړۍ کرښه کې تاوان د دې خبرې زغمي. ولې تاسې باید نړۍ ته متوجه سي کله چې چین انقلاب وکړ، چین انقلاب په 1949 کې سوی ده او د رسمیت پیژندلو موضوع په 83 کې بیا حل سوی ده. یعنی 21 کاله تقریبا 22 کاله دوی دغسې تېر کړي سي په رسمیت نه ومني. ولې هغوی له خپله هوډه تېر سوي نه دي، هغوی کوم هدف چې درلود د هغه تېر سوي نه دي. افغانان هم قرباني ورکوي مجبور دي او زه فکر کوم چې دا موضوع حل کېدونکې ده. اسلامي امارت په جدي ډول د نړۍ سره په تفاهم کې ده، خبرې هم کوي، ناستې پاستې هم کوي او داسې وخت به انشاءالله راسي امریکایان چې په دې موضوع کې مزاحمت کوي تر اوسه هغوی په دې باندې متقاعد چې دا موضوع حل کړي او افغانان خپل ژوند کولو ته پرېږدي او سیاسي تعامل ورسره وکړي. تعریفونه دا دي چې دنیا اوس د کلي حیثیت لري، په کلي کې نه کېږي چې یو کور ځان ته اوسي نور ټول کلی توافق سره ولري. باید نظرونه داسې دي چې اسلامي امارت تعامل وکړي. هغه مشروع تعامل چې زموږ په توان کې په دې لاره کې موږ قرباني ورکړې ده، ورکوو یې لا هم کوشش کوو چې تعامل ته راسو. موازي تعامل له نړۍ سره د ازادۍ او د استقلال په حفظ سره تعامل او دا تعامل چې د افغانستان حیثیت کې خوندي وي دې ته موږ آماده یو، اوس هم او راتلونکي کې به هم آماده یو. ولې که دا تعامل داسې حد ته ورسېږي چې زموږ ارزښت تر پښو لاندې کېږي یا خدای مه کړه اسلامي حکم تر پښو لاندې کېږي یا زموږ د هېواد استقلال ته سوال لاندې راځي، په دې کې بیا موږ ځکه نسو آماده کېدای چې دا 40 کاله جګړه ډېره لویه قرباني وسه افغانانو وکړه، ډېر لوی زیانونه مو لیدلي. دغومره زیان چې هلته موږ لیدلی په دا رسمیت کې موږ نسو لیدلی ځکه ما مخکې وایي چې نړۍ تعامل اوس هم موږ سره رسمي ده، د اعلان په برخه کې به کمې او کاستې وي مګر اوس هم په رسمي توګه باندې موږ تعاملات لرو له هېوادونو سره او بیا هم زیانباره ده. باید دا موضوع حل سي ولې په لوړ قیمت دا نسو کولی بیا په ځان باندې کوم مسایل دي چې هغه ته اسلامي امارت غاړه نه ږدي یا ارزښتونه تر پښو لاندې کوي که مشخص دي؟ تر اوسه پورې خو امریکایان یا هغه نړۍ چې ځان ته وایي په سر کې امریکا ده د هغو غوښتنې دا ده چې د افغانستان په امورو کې دننې مداخلې ته لار هوارول غواړي. دا غواړي چې په افغانستان کې دوی لاسوهنه وکړي، د دوی هغه کسان چې دوی مد نظر لري هغوی را معرفي کړي او د شمولیت په نامه